د طالبانو پر راتګ سره افغانانو سره ډیر لوی تشویش د بیرغ بدلولو په اړه پیدا شوی دی. افغانان وایي د افغانستان بیرغ باید بدل نشي ځکه دا یو ملي بیرغ دی او نړیوالو موږ پر دې بیرغ تور سور زرغون بیرغ پیژندلی یو. اوس تازه د طالبانو د کابل ولید سرپرست والي عبدالحمید حماسي د ملي بیرغ په اړه افغانانو ته ډیر زبردست خبر ورکړ. د چې حماسي صاحب تازه څه ویلي دي نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ. بدل شوي دي په 1928 کال میلادي کې 1928 کال د میلاد په کلونو کې د میلادي کال عیسوي کال کې د افغانستان علما سپینګیري جهادي مشران قومي مشران دا ټول راجیګ شول په شریکه باندې دغه بیراغ چې اوس افغانستان کم بیراغ د تور شین سور دا طالبانو دا د افغانستان مجاهدینو علماو قومي مشرانو د انګریزانو ته د شکست ورکولو په هغه کې دا بیراغ بیا جوړ کړ. په خبر باندې پوه شولې یا نو دغه بیراغ دوی جوړ کړ. توره تیاره وه دا معنا یې ده توره تیاره وه سرې وینې ورباندې تویې شوې ځکه انګریزانو سره جهاد وکنه د دې جهاد د ثمره دا وه چې الله شین زرغون وطن راوسته. نو دا هم طالبانو د جهاد بیراغ ده د دې بیراغ سپکاوی به نه کوئ داسې نه چې ته به وایې د موږ بیراغ سپین ده. اسلام کې خو ګوره 3 واړه بیرغونه جایز ول هېڅ مشکل نشته د ورکې او بیراغ ته سپکوئ ځکه یو خو په دې کې کلمه لیکل شوې ده د موږ د افغانستان په دې بیراغ کې محراب و منبر دغه محراب و منبر عین د هغې زمانې نه را پیدا ده. په 1928 کال کې علماو جهادي مشرانو افغانانو مشران قومي ټول راجمع شول دا بیرغ په اتحاد او په اتفاق باندې د افغانستان دپاره جوړ کړ. بیا طالبانو دا بیرغ چې کله جوړ سو بیا هغه وخت کې دومره ول چې دا منځ کې بعضې وخت کې منبر راغلی بعضې وخت کې کلشنکوف راغلی بعضې وختونو کې وږی راغلی د غنمو وږی څه ده. اوس طالبانو په الحال د افغانستان محراب کې کلمه ده محراب و منبر ده پکې دا د موږ د افغانستان د جهاد بیراغ ده دا د موږ د افغانستان د مجاهدینو بیراغ ده. نو داسې به داسې نه کوئ کال ته بل کال ته به بل امریکایي راځي بیا به وایي دا بیراغ د موږ د افغانستان په دنیا کې د موږ د افغانانو ما به تمیز ما به الامتیاز دا د موږ د افغانانو دپاره همدغه بیراغ ده. ګوره دا بین المللي نقشه ده اوس په دې کې چې د افغانانو امتیاز پیدا کوي په همدې باندې به پیدا کوي. صحیح ده دا د سره منم د هر قوم و د هر ملت د هرې ډلې ځان ځان ته بیراغ وي هېڅ مشکل نشته ورکې خو طالبانو د موږ د افغانانو دا اوس بیراغ ده که چېرته دې ولي د ورباندې خېزې به نه که چېرته د هغه که بېعزتۍ به یې نه کوي که چېرته په جهاد کې ولې راکته یې کله غځي نه د اسلام بیراغ ورباندې ولګوه چې د تا د خپل جهاد او د تا د خپل مقاومت ویې لګوه ور ورته مه اچوه ځکه په دې کې کلمه لیکل شوې طالب جانه او په دې کې دام د شهیدانو د جهاد اگر چې اوس د بل څوک درنه استفاده کوي اوس ډېر خلک د طالبانو د اسلام یو ښه شی ده له هغې نه کافر استفاده کوي نو ته به د هغه بېعزتي نه کوې که نه. اوس د اسلام یو عنعنه ده د اسلام یو رواج ده هغه تا د قرآن تا د کافر سره په لاس کې ولیده د قرآن بېعزتۍ خو به نه کوې که نه هغه به ته ترنه په احترام باندې اخلي. نو بیراغ د موږ د افغانانو د اریایانو نه رانیولی اوسنی بیراغ مو تقریبا 10 وبلې 10 کاله د 10 دور واچوه 80 کاله تقریبا 3 یا 4 کاله د موږ د دې بیراغ کېږي چې انګریزان د افغانستان نه وتلي دي دا د همغه وخت نه دا بیراغ د موږ په افغانستان باندې رپېدونکی بیراغ ده. دا به هر وخت کې د افغانانو بیراغ وي او دا سپینو تورو شینو زیړ لکه د حزبیانو بیل ده د طالبانو بیل بیراغ ده د رباني د ډلې بیل بیراغ ده مثلا د اتحاد د سیاب د ډلې بیل ده د حضرت بیل ده د نورو ګوندونو بیل ده هغه د هر چا شخصي بیراغ ده هغه شخصي ټولو افغانانو بیراغ بین الملل کې چې منل شوی ټولې دنیا ته چې پېژندل شوی دغه بیراغ ده او داسې نه طالبانو چې تاسې داسې خیال وکړئ چې دا څه رقم ته خبره دې موږ ته وکړله موږ خو طالبان یو.